شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات نن زموږ څلورم لیکچر دی د پاور پوینټ راځو رن ته او پرن کې هم پاور پوینټ هم دلته راځم اگر چې پاور پوینټ خلاص شي لومړی بیسیک دا به کولاو کې کله چې دا کولاو کو را به دلته دا وړوکی که دا وړوکی که دلته عنوان ولیکه فرض مثال لیکم چې څه شی افغانستان سپورټ افغانستان سپورټ مې ولیکل دا دې نه لږ غټویم شي دلته کلیک کړه او دا دې نه څه کولی شي غټولی هم شي دلته ولیکه جمله ولیکل رند او دلته ولیکه یو 3 پاراګراف والا هم ولیکل شو دې نه دا هم برابرولی هم شي دا ولې برابرېږي هم نوی سلاید هم دلته کلیک کړه انټر ووهه نوی سلاید اخیستی شي یا دلته کلیک کړه یا دلته ډایرکټ کلیک کړه نوی سلاید اخیستی شي یا دلته کلیک کړه دلته باندې کلیک کړه هم نوی سلاید اخیستی شي یا دې باندې کلیک کړه داسې سلاید هم داسې سلاید واخله دلته عمومي عنوان ولیکه دلته خاص عنوان ولیکه دلته کو خبرې لیکي خبرې نو دا ټول دا شی اتوماتیکلی غیب شي ورخه دا شی اتوماتیکلی غیب شي او ته نه دا خبرې نه لیکم دلته عکس راوستل غواړم بیا ګراف راوستل غواړم ته کولی شي هم ګراف راولي هم عکس راولي دواړه راوستل شي ګراف راولي عکس راولي دواړه شي کولی شي راوستې شي صحیح ده که همدارنګه داسې دلته خدای نه پس راځم انزرټ ته چې موږ انزرټ ټایپ کوم ویلو دا خو موږ پوخا ویلو مکمل ټول اوس راځو انزرټ ټایپ وایو په انزرټ ټایپ کې اوله خبره دا ده چې د دې نه هم موږ نیو سلاید راوستو چې دا نیو سلاید هم راوست خو اوس یو خبره ده پوښتنه خبره پیدا کېږي چې استاده دا سلاید ماته لاندې راوله د دې باندې کلیک کوه لاندې راوله لاندې راغی او بله خبره دا ده چې تېر تاسو ته ویلي موږ یو شاګرد پوښتنه وکړه چې استاد دا دې نه ډوپلیکیټ څنګه علي د دې همجنسه دا بل دا یو شی دا ډول شي شو دلته موږ ولې خالي سلاید واخلو د پاس دلته موږ غواړو چې بسم الله ولیکو تاسو بسم الله لیکئ تاسو راشئ ورډ پروګرام ته او په ورډ پروګرام کې څه شی ولیکئ ګوره ښه ورډ پروګرام کې تاسو ولیکئ چې فرض مثال اف ډي ولیکئ الټ ایکس ووهئ اف ډي الټ ایکس ووهه او دلته داسې دا کاپي ووهه او راشه دلته پیسټ کړه تاسو کولی شئ په دغه طریقه باندې په پاور پوینټ کې هم شو کې بسم الله ولیکئ اوس کولی شئ دا وړوکی هم کې داسې وړوکی کړه دا وړوکی کولی شئ ښکاري خو نه او دې نه ونیسه ګورئ دې نه څو طریقې دي دې نه ونیسه دلته راوله کومې کې چې خوښ یې راوستی شي یا کوم چې دې لارې هم کولی شي ښه دلته یې رقم کولی شي خو موږ داسې عمومي کوو موږ دې نه داسې یو دلته ودرېږم دلته ګوره ښه دلته ودرېږم چې کوم ځای کې مې خوښ وي کولی شم دلته فرض مثال ورکړه شي my topic about Afghanistan او present کې څوک present by US present by اسرار احمد څه شو خدا مونږ جوړ کو دا ټول خبرې تاسو زده کړئ کنه راځو انزرټ ته پنځر کې وتا سپوږی نیو سلاید سمانه ډوپلیکیټ سمانه ټول شي مې زده کنه ګوره دې ټیبل لا اوسې چې په خاطر په ورډ پروګرام کې مکمل ویلي دي پکچر به سره کم راولي همدارنګه آنلاین پکچر به سره کم راولي شارټ به سره کم وباسي البم به سره کم راولي شیپ به سره کم راولي فرض مثال په خو ما د شیپ راوسته کنه زه کولی شم ټول شیپونه ټول دې نه راوستي شي سمارټ چارټ به سره کم راولي دا مې ته ویلیو دغه شارټ مې ته ویلیو سټار مې ته ویلیو مای اف مې ته ویلیو هایپرلینک مې ته ویلیو کمنټ مې ته ویلیو کمنټ څه معنی لکه خیر اساس لپاره کمنټ ورکم لکه کویک معنا شو کمنټ ورکم چې شي فور مثال لیکم چې فاست او دا دیواله کمنټ شو بس ډیلیټ کوي دی باندې کلیک ډیلیټ بشي صحیح ده دا مې ته ټیکسټ بوکس په الریډي ویلې دي فوټر او هیډر مې ته مکمل ویلې دي دا مې ته ویلې دي صحیح ده مې ته مکمل ویلې فرض مثال د زو درېګم دلته او دلته زو کوم چې فرض مثال یو سټایلیش نیم راوړم دلته ورکه فرض مثال چې سمیم ساحل فرام افغانستان خدای کې خلک عموما نوم راولي ما په کې شی راوستو ما په کې د پورې عنوان راوستو دې له مکمل سټایل ورکول شي لکه فرض مثال ته غواړئ دې له سټایل ورکول تر شي دا کلیک کا او د سې کې دې له سټایل هم ورکول شي د سیراتا او کوو دا هر کوم سټایل چې د خوښ ورکول شي دا د اوټلاین هم ورکول شي ولا اوټلاین ورته ورک دا تاسو فرض مثال د اوټلاین ورته هم ورکول شي تل تراشه د سی افیکټ وکړ تراشه ګورې دنه د ډیزاین هم ورکول شي د سی بشي چې سره کوم ډیزاین خوښ ورکول شي راشه ته تیر ډیزاین ولا ورکو د سی دا د تیر ډیزاین بشي راشه د سی کار کو د سی ډیزاین ورته ورکو د سی بشي
دغه ډیزاین شیپ د هم ورکولی شي. صحیح ده، سره کوم د خوښوي هغه شی ډیزاین ورته هم ورکولی شي. دې مهرباني ده په کار ډیلیټ کړه. ښه دلته ودرېږم. اوس راځو انسرټ ته یو ځل بیا. انسرټ ته چې راغلم دا ټولې خبرې مې درته وکړي. سلایډ نمبر هم درته وختي ویل. سلایډ نمبر زه ورکوم فرض مثال فوټر کې ورکوم، هیډر کې ورکوم. فرض مثال فوټر کې ورکوم سلایډ نمبر. ها سلایډ نمبر ورکړئ، دا ورکړه سلایډ نمبر ورکړه. فرض مثال یو اپلای ورکړه، دا یو سلایډ نمبر یې راغی. پام دې ورته سلایډ نمبر اول دویم دریم ښکاري. سلایډ نمبر به څنګه راولي؟ د طریقه وښوده کنه. دلته کلیک کوئ او سلایډ نمبر باندې کلیک دلته ورکړئ، یو ورکړئ، دو ورکړئ، درې ورکړئ، اوکې ووته دا به ټولو کې راشي. صحیح ده که نه؟ نه ورکوي دلته کلیک کوه، بیا دلته راشه نه ورکوي. ها دې باندې اوکې کړه، کلیک کړه، ګوره خیر به شي. ښه دلته چې اکویشن دا مې پخوا تاسو له ویلي دي فارمولې ورکول، دا تاسو به درځم پخوا مې تاسو ته ویلي. سیمبولز دي پوه شئ، دلته زه ودرېږم، ګوره ښه سیمبولز دي. همدارنګه ویډیو دي، آنلاین ویډیو دلته ورکوي، ویډیو مای پکچر. صرف دې کې دا ریکارډ کې دلته فرض مثال ریکارډ هم کولی شي. ته ګوره ریکارډ آیډیو ریکارډ هم کولی شي. سټارټ یې کړه، آډیو ریکارډ کوه اوکې کړه، بیا به سره راوستی شي ورسره کولی شي. هغې بل اپشن کې راځي، بیا به دلته وکړو. او سکرین سکرین ریکارډر، سکرین هم ریکارډ کولی شي. او اوس دا شروع کوم، دا بل ریکارډ بندېږي. صحیح ده که نه؟ دا د موږ انسرټ باره کې خبرې وي. اوس راځو دا ډیلیټ کوم، د سلایډ ته ډیزاین ورکوم. ډیزاین ګورئ دې لارې کولی شي د سلایډ ته ډیزاین ورکړي. لکه دې باندې کلیک کړه، ګورئ داسې ډیزاین ورته ورکړه. ها اوس دا غلط ځای کې راغلی، دلته کلیک کړه، ګورئ دلته ورته کلیک کړه، ګوره دلته کلیک کړه، دلته راولئ، دلته راوله. صحیح شو که نه؟ ښه دې ته فرض مثال ګوره ټول ته ډیزاین ورکول شي. ته چې استاد څه کار دی یا پوښتنه ته مانوس کړې چې استاد څه کار دی که نه؟ تا خو ټول سلایډونه یو شان ډیزاین واغسته. ما دې ټول ته یو شان ډیزاین مه ورکوه، دې ته یو ډیزاین ورکوه، بل ته بل ډیزاین ورکوه. او بله خبره استاد دا یو سلایډ خو ما ته ډیلیټ کړه مړه. لکه دا سلایډ دی که ته غواړې دا ډیلیټ کړي، اول لنډه لاره دا ده، دې باندې کلیک کوه او په کیبورډ کې ډیلیټ بټن دا ووهه، ډیلیټ به شي. ډیلیټ شو که ډیلیټ شو. بله فرض مثال داسې ډیلیټ کوم، بله لنډه طریقې شته، دې باندې کلیک کړه او دا ووهه ډیلیټ یې سلایډ به ډیلیټ شي. بل وګوره دا به ترتیبي څنګه داسې وګوره، دا ترتیب کړه، دې باندې کلیک کړه، ترتیب شو. ترتیب شو، ګوره څه مقصد ترتیب شو. آډیو ریکارډ کوه هغه وخت چې ما دلته ریکارډ وکړو. ریکارډ ما څه دپاره وکړو؟ دې ده چې ریکارډ ما وکړو. دا دی دلته ریکارډینګ کېږي. ریکارډ وکړه فرض مثال ګوره دلته ریکارډینګ کوه سکرین مې سوري دا دی دلته ریکارډینګ کېږي. دا ریکارډ آن کړه. فرض مثال ته غواړې که نه ستا شاګردان دي او ته غواړې که نه شاګردان له یو څه شی پرزنټیشن وکړي، دلته ورته ریکارډ آن کړه، اول لیکنه وکړه، بیا ورته ریکارډ آن کړه. چې ریکارډ یې ورته آن کړه ته به نه مې دا ورته لګوه، سلایډونه ورته تشریح کېږي. تا چې کومې خبرې کړي که نه ټولې خبرې ورته څه شوي ثبت شوي. موږ چې کله پوهنتون کې یو کرونا حالت و، نو په کرونا حالت کې به استادانو موږ دا کار کولو. سلایډ به لیکلی و، بیا به استاد دا شی ورسره صف کړی و، ریکارډ به ورسره کړی، تشریح کړي به وو. بیا موږ چې کله دې باندې کلیک کړو مکمل سلایډ کې تشریح استاد کړې وه که نه به موږ اورېده، او دا به سلایډ کې لیکل شوي وو. نو د استاد د ښودنې نو بهترین راتله. فهم دی ورته خبره. سلایډ ډیلیټ کول مې درته وښودو، سلایډ پورته خوا نه لاندې خوا دا هم درته ویلو، ډوپلیکیټ هم درته ویل، سلایډ اخیستل هم درته ویل، لنډه طریقه اوږده طریقه ټول مې درته ویل. اوس راځي یوه طریقه پاتې چې استاده دې ته تا داسې رنګ ورکړه که نه، دې ته بل رقم رنګ ورکړه. ته به څنګه چلو کې را به شي سلایډ ته به دغه ته شي، دغه ته به راشي. دا اپشن ډېر مهم دی. را به شي چې ته راشي سیکشن ته، دې ته به کلیک کړي. وګوره سیکشن بیل شو که نه. اوس دې له بل رقم رنګ ورکړه، راشي ډیزاین ته. ها دې له فرض مثال زه داسې رنګ ورکوم، ګوره دا شو. اوس به رنګ بدل شو که بدل نه شو؟ ته یو ساعت دې زه بل رقم رنګ ورکوم. نو راشه بیا راشه ګورې هم ته راشه سیکشن ورته بدل کړه، ګوره ایډ سیکشن. ها سیکشن بدل شو که نه؟ اوس راشه ګوره دې له بل رقم رنګ ورکړه. ها ته یو ساعت دې زه بل رقم رنګ ورکوم، دې له راشه سیکشن ورته بدل کړه، راشه ما هم ته راشه هم کې راشه سیکشن ته، سیکشن ورته ایډ کړه، ایډ سیکشن بدل شو که نه؟ چې بدل شو راشه ګورې داسې ورته ورکړه. اوس وګوره هر یو سایډ بدل دی که نه؟ نن دومره درسې زده کړه. سبا به انشاءالله کو ژوند باقي وو او ژوند وفا وکړه. سبا به انشاءالله ټرانزیکشن انیمیشن دا په یو ورځ باندې ویمه د خیره. دا دواړه مې ویل که نه؟ سبا به دا دواړه ویمه او دې سره پلس کې به انشاءالله تیر ریویو هم ولو. او دا به وایو چې فرض مثال موږ یو عکس موږ یو سلایډ فول سکرین څنګه سیف کوو، فول سکرین او هاف سکرین څنګه سیف کوو. دا به انشاءالله موږ په بل درس کې سبا د خیره وایو. او سبا چې انشاءالله موږ دا درس دا وویله بس بل سبا چې عموما یو پروجیکټ جوړو او خبره ختمه ده خیره. سبا نه بل سبا د خیر زموږ پاور پوینټ لاست ډے ده انشاءالله. خو ژوند باقي وو. په شپږو لیکچرو کې به انشاءالله پاور پوینټ مکمل را ختموو. والسلام. نو انشاءالله څنګه چل وکړو د خیره؟ سبا نه بل سبا لاست ډے ده.